تیره شپه د زرمت ولسوالۍ په څښاکو سیمه کې د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سیمې خلکو د وژل شویو کسانو جسدونه د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته راوړي وو او له ولایتي ادارې د عدالت غوښتنه کوله. د وژل شویو د کورنۍ غړي وایي په یادو 15 کسانو کې د یو پلار په ګډون 3 زامن او یو د تره زوی شامل دي. په 10 بجې راله، په 10 بجې څوک له کورونا د برنډې ته نه یو راوتلي، ټول وامیدو له هوایي هلیکاپټرونه د ننې ناستو، بس 4 بجې کېدې دی واپس راووتو. دا ښځه او دا بل لیورې دا د مخکر راله، د شپې راله، په دا پیاده راله، ویلې د ما کور یې بمبار کړ. زه ورسره رالم، موټر مې ورسره راوایست، ویلې یو زخمي د انور ده، دا انجینر و. زه په خدای قسم درته کوم چې بېګا له 9 بجو نه ایستی د ګۍ تر 4 بجو پورې په دې کې چا خوب نه ده کړی. دا زموږ ژوند ده، نو موږ دا ژوند څه کوو؟ 5 نفره داسې نفر شهیدان کړي دي چې په هغو کې 3 محصلین دي، یو یې پلار، یو دغه بیچاره دلته مخامخ تاسې ته ولاړ ده چې د بېګا ولاکه ډوډۍ لري، یو د دغه زوی د ډېر غریب انسان ده. د تیرې شپې د عملیاتو او ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه بیا ولایتي ادارې خلکو ته ځواب نه درلود.